ما که تاسو ته یو پیر دا خبره کړې او ذهن ته مې راځي ما یو ورځ په خپله بدي کې سوچ کړی و چې ځان له ناست وم کله سړي یو خبرې ته سوچ لاړ شي د برزخ دا ژوند دا ډېر اوږد ژوند دی او که چېرته الله د باندې رحم ونه کړو که نه او یو سیکنډ د باندې حسابېدو نو سړی لیونی کېږي لکه موږ به داسې وایو ابوبکر صدیق رضی الله عنه والزه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دنیا نه تللی موږ شاته نه ځو ګورئ موږ آدم علیه السلام د وخت نه شروع کړو یا نوح علیه السلام یا نور پیغمبران نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره کوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دنیا نه تللی نو څه د پاسه 1400 کاله د هغه د برزخ په ژوند کې شوي دي او لا نور څومره دي الله اعلم سوچ وکړه چې یو سړی بد عملی زه خو نیکان خلک وو او حدیث کې دا راځي چې په نیک سړي باندې دا وخت د مازدیګر د مانځه د وخت په اندازه باندې تېرېږي لکه څنګه چې ته وده شي په خوب کې ګوره موږ ته دا سیکنډ او منټ نه حسابېږي حسابېږي که موږ ته دا حسابېده او اندازه لګېدی که نه موږ به ډېر ستړي کېدو ډېر زیات به ستړي کېدو 7 ګنټې 6 ګنټې 5 ګنټې سړی وده او راپاسي اوس وده شوی اوس راپاسي مؤمن چې دیندار وي په هغه باندې برزخ د ژوند دقې شان تېرېږي هغه نعمتونه محسوسوي وخت پې هم لنډ شي پراختیا د قبر او نور داسې نعمتونه ول الله ورکړي هر چې مجرم دی په ده باندې یو سیکنډ حسابېږي نو سوچ اوس وکړه چې یو سړی ونیوی شي جیل ته واچوي صرف ورته دا وایي چې په جیل کې به ته 48 ګنټې تېرې دا 48 ګنټې په ده باندې داسې شي لکه 48 کاله ځکه چې دی یو منټ ګړۍ ته ګوري بلکې سیکنډونه ورسره هم حسابوي تکلیف دی سخته ده او صرف دی په جیل کې ناست دی بس یعنې یو ځای کې صرف بند کړی دی او دومره وخت نه دی خو 2 ورځې دي بیا به وځي خو ده باندې دا وخت دومره اوږد شي چې دا زړی دی مرۍ ته راورسي نو سوچ کوه که چېرته یو سړی مړ شي او د ده او د قیامت په منځ کې ډېر وخت نه دی 100 کاله دي صرف زه هسې مثال 100 کاله د برزخ ژوند تېرول او یو منټ او سیکنډ حسابېدل دا ډېر لوی عذاب دی زم که په قبر کې الله دې مجرم له بل یو عذابونه ورکوي که نه صرف وله دا ورکوي نو دا داسې عذاب دی چې سړی پکې سوچ وکړي سړی لیونی کېږي چې صرف الله دا عذاب ورکوي بس چې ته به د برزخ په ژوند کې یو منټ یو سیکنډ دا به محسوسوي او پروت به چې څو پورې قیامت نه وي راغلی نو برزخ کې دا ژوند او قبر کې ژوند دې ته امانت په دی چې قبر ځای د امانت ته یعنی هلته دا ژوند همیشه نه دی دا یو مرحله دی یو پول دی د آخرت د ژوند او د دنیا د ژوند په منځ کې دا یو پول دی نو په دې چې ته تېر شي هغو آخرت ته ځي څوک ډایرکټ آخرت ته یعنې د ورځ د آخرت یادوم آخرت نه مراد ورځ د آخرت ورځ د آخرت ته ډایرکټ څوک نشي ورتلی دنیا اوس بیا الله دا خبره کوي ګوره ښه قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي موږ دلیلونه هغه قوم لره چې پوهېږي بیا یې د پوهې خبره وکړه پوهه علم عقل دا ډېر خوشنصیبه انسان ته الله سبحانه وتعالی نصیب کوي ښه دا پوهه ګورې په دې سره هم نه راځي چې سړی زه به سبقونه ډېر ویم ما ته به پوهه راشي الله رب العزت چې کله سړي له پوهه ورکوي که نه کله نه کله یو سړی بې علمه یعنې دنیوي علم ورسره نه وي نه ورسره دیني علم ډېر خو په ډېرو حقیقتونو باندې او په ډېرو جوورو خبرو باندې الله پوهه کړی او زه اکثر دې ملګرو ته وایم زه دې هندوانو ته وګوره دا سخت تعلیم یافته خلک دي ګوره دا انډین او دې انګریزانو ته وګوره سره د دې دوی بوت ته ولاړي یعنې دا د ده ټول علم دی چې دې خبرې ته سوچ نه کوي چې لکه دا کاڼی چې ما په خپله جوړ کړو دلته مې راوړو دلته مې ایښودلې زه بیا ده ته ولاړ یم چې ماله دا شی راکړه ماله دغه راکړه دا خیر دی چې الله وله پوهه نه ده ورکړې پوهه دا په دې سره سړي له نه راځي چې د انګلیش یې زده کړی دی یا یو څو کاله د دنیوي سبق ویلی دی پوهه اصل چې انسان ته راځي هغه په دین زده کولو سره راځي
په دې سره سړي کې ادب، سړیتوب، تقوا، پوهه، هر قسمه نعمت، سکون، خوشحالي د دې سره انسان ته میلاویږي چې کله یو انسان د الله رب العزت دین زده کړي. وهو الذي أنزل من السماء ماء، او الله غزات ته چې نازلې کړي دي د بره نه اوبه. اصل کې دا السما په عربي لغت کې د دې معنی ده بره چت. نو اسمان ته السما ولې وایي؟ ځکه چې چت دی که نه، په ځمکه باندې له پاسه چت دی. نو الله را لیږلي دي اوبه د برې نه. نو بره کوم طرف دی؟ بره اسمان دی. که ته وایې چې د برې نه را لیږلي دي صحیح ده، که ته وایې اسمان نه را لیږلي هم صحیح. فأخرجنا به نبات كل شيء، نو راویستلې ده په هغې سره منګیا د هر شي. فأخرجنا منه خضرا، نو راویستی دی منګ د هغې نه شینکې. نخرج منه حبا متراکبا، راوباسو منګ د هغې نه دانې لاندې باندې. واضح دي دا آیتونه، نو ډېر تفصیل ته پکې ضرورت نشته. ومن النخل من طلعها قنوان دانیه، او د کجورو نه د کڅوړو د هغې نه غونچکونه نږدې. کجورو هغه ونې چې غونچکونه نږدې دي، راشو کول یې اسان دي، باس پکې لرې دي د ځمکې نه. ټول د الله رب العزت قدرتونه دي. وجنات من أعناب والزيتون والرمان، او باغونه د انګورو او خنا او انار. د دې اوبو د لاسه الله رب العزت تک شنه باغونه د انګورو را پیدا کړي، د زیتون، د انار، مشتبها وغیر متشابه، چې یو شان دي او نه دي یو شان. یو شان دي په څه کې؟ په پاڼو کې. په پاڼو کې یو شان دي. وغیر متشابه، او نه دي یو شان په څه کې؟ په خوند کې، په رنګ کې، په میوه کې. دا د الله رب العزت قدرت دی.